سلامونه دوستانو، نن در سره یو ډیره دردونکې واقعه شریکوم. په نوښار کې یوې ظالمې ښځې خپل خاوند ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی دی. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، ښځې د خپل عاشق په واسطه خپل خاوند قتل کړی دی. څو ورځې مخکې یعنې په 18/8/2021 د ریسالپور پولیسو په بایپاس روډ باندې یو لاوارثه لاش میلاو شوی و چې پولیسو یې مقدمه درج کړې وه او د میډیا په ذریعه یې د مړي شناخت شوی و. د مړي شناخت امجد علي چې د ارمر کالونۍ اوسیدونکی و چې په یو سکول کې به یې استادي کوله، چې د ایس پي خانخیل انویسټیګیشن افسر په مشرۍ کې د ای ایس پي وقاص رفیق، ایس ایچ او بلال حلیم، ایس آی شاهجهان یو تفتیشي ټیم جوړ کو. د ملزم د ګرفتارولو دپاره یې تفتیشي ټیم تشکیل کو. د پولیسو یو ښه کاروایی او د جدید تفتیش کاروایی په وجه د مقتول د موبایل ډیټا چک کړه چې په هغې کې د پولیسو په یو نمبر شک و. د تفتیش په دوران کې پولیسو ته معلومه شوه چې د مقتول د ښځې سره هغې نمبر کې ډېرې رابطې شوي. پولیس د نمبر مکمل ډیټا حاصله کړه چې پکې ذوالفقار ولد اسرار ګل چې د خټ کلي اوسیدونکی و پولیسو ګرفتار کو او د تفتیش مطابق ملزم خپل جرم قبول کړی دی. د بیان نه معلومه شوې ده چې د ملزم د مقتول د ښځې سره د 5 کال نه تعلق و او دواړو د قتل کولو پلان جوړ کړی و. مقتول د شپې مدرسې ته راغلو چې ملزم ته موقع میلاو شوه او فایرنګ یې وکړو او قتل یې کو او بیا یې لاش په موټر کې کېښود او د رشکې بایپاس باندې یې وغورځولو چې د ملزم ښځې سیده هم پولیسو نیولې ده او نور تفتیش جاري دی. دوستانو، دا و د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.